چې پخوا زه چې لا ماشوم وم په هیڅ نه پوهېدم اکبره چې لا ماشوم وم په هیڅ نه پوهېدم نه مې د پوزې پاکول زده کړي نه مې پرتوګ سمه غوښتل زده کړي د پلار نه پاتې شوم ډېر وړوکی هره ورځ مور به مې وړو بنډوکې په ډېرو کلو کې جامې خرڅولې په چا یې سپینې په چا سرې خرڅولې چې مزدوري به وکړه ښه به م خوړه چې نه به ولو بیا سړه به م خوړه هر ماښام ستړې ستړې ماته به وه ډانګې په لاس ودرې شاته به وه تېنه پنسې به لار کې سپو خوړلې شونډې به یې وچواسوېلو خوړلې امیره چې د ښه بد په پوهېدو شومه د سکول د تلو د راتلو شومه نو کتابونو له پیسې نه وې زما بسته نه وه جامې نه وې ما مور ته چغې او سورې کړلې منډې به ما تر دروازې کړلې مور به په منډه راایسار کمه د سکول وړو ته به یې خوار کمه خو یوه ورځ د پلاستیک خلطه کې خلکو زما و د خان زوی بسته کې یو دوه کاپۍ درې کتابونه کېښوه یو سلیټې سوی چاکونه کېښوه بیا یوه ورځ و چې زه پاس شومه زه ور داخل په بل کلاس شومه بیا کتابونو له پیسې نه وې هم قلمونو له پیسې نه وې نو مالت ته مور مې قرض او دار له لاړه د کلي هر خان له هر خوار له لاړه چا پیسې ورنه کې ستومانه راغه لکه ګلې چې د اسمانه راغه کوټې ته لاړه چې په پټه راوړه پټ د پلو لاندې غوټه یې وړه لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې بسته یې راوړه قلمونه لاس کې ما ورته ویل مورې تا څه شی یې وړه دا کتابونه دې د کمې راوړه بیا یوه ورځ وه بیا یوه ورځ وه چې زه پاس شومه زه ور داخل په بل کلاس شومه خو بیا کتابونو له پیسې نه وې هم قلمونو له پیسې نه وې نو مالت ته مور مې قرض او دار له لاړه د کلي هر خان له هر خوار له لاړه چا پیسې ورنه کې ستومانه راغه لکه ګلی چې د اسمانه راغه کوټې ته لاړه سیب په پټه راوړه پټ د پلو لاندې غوټه یې وړه لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې بسته یې راوړه قلمونه لاس کې ما ورته ویل مورې تا څه شی یې وړه مشاله ما ورته ویل مورې تا څه شی یې وړه دا کتابونه دې د کمې راوړه ویلې ما سره روټۍ خرڅه کا ما ستا روزي په یو وټۍ خرڅه کا اسمان ته وکته بیا وبړېده شوه په ژړا خدای خبر څه ګڼېده خو دومره مې واورېده چې یا رازقه د قدرتونو د جهان خالقه هغه روټۍ دې هم سړه رانه کا اسمان ته وکته بیا وبړېده شوه په ژړا خدای خبر څه ګڼېده خو دومره مې واورېده چې یا رازقه د قدرتونو د جهان خالقه هغه روټۍ دې هم سړه رانه کا خېټه دې هم چرې مړه رانه کا نو د مور ګیلې مې لا غوږونو کې دي د مور خیرې مې لا غوږونو کې دي زما به سره هغه روټۍ یاده ده راته د مور هره سلګۍ یاده ده جانزیب صاحب د سود پیسو کې یو حاجي صاحب دی چې څښاک وباسي د سود پیسو کې یو حاجي صاحب دی چې څښاک وباسي دا خلک ګوره د ډمبرو نه هم شات وباسي د سود پیسو کې یو حاجي صاحب دی چې څښاک وباسي دا خلک ګوره د ډمبرو نه هم شات وباسي او په داسې ملک کې مې ګزران دی چې تپوس مه کوه شتمن خیرات غواړي غریب پکې زکات وباسي یو څو شعره نور ویمه چې ښکاري چې ما څه بې عنوانه زندګي تېره کا ځکه مې ډکه د ارمانه زندګي تېره کا جانزیب صاحب زه چې د ستا سوري ته سوځم ته زما سوري ته مونږ لمبو کې جوړ جانانه زندگی تیرا کا او حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پیژنې عزیرا حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پیژنې ته څه ما بغیر له تا نه زندگی تیرا کا
او د کمې راسې چې مې ستا سوری د سره تلی ویمه که ما بغیر اسمانه زندگی تیره که او عزیز لالا چې ستاسو کډې سېځلې تاسو مړه وئ جوړی چې ستاسو کډې سېځلې تاسو مړه وئ جوړی تاسو بغیر له تیر کمانه زندگی تیره که لکه چې جوج ماجوج په لاس د ذوالقرنین بند دي لکه چې جوج ماجوج په لاس د ذوالقرنین بند دي دغسې موږ د غره له شانه زندگی تیره که او کله به زه د ژوند نه مخکې او کله ژوند زمانه زندګۍ زه او ما د ځانه زندگی تیره که او بسره نن هغه سړی ټوله دنیا پیژني تا په دا خپله خونه ورانه زندگی تیره که